یا خود بنده په دې معنا نه پوهیږي یا خود بنده په دې مفهوم نه پوهیږي یا خود عبد الله معنا نه درځي یا خود بندګۍ د مفهوم نه خبر نه یا خود بندګۍ د معنا نه خبر نه او کو خبر یې چې بندګۍ دی ته وي خبر یې چې د الله اطاعت دی ته وي او جانبوج کرم دا کار کې نو تا نه بل غټ ظالم کم دی تا نه بل غټ لیونه کم دی یا خدا وای چې د بندګۍ په معنا نه پوهیږم چې د بندګۍ څه معنا ده د بندګۍ څه مفهوم دی د بندګۍ څه مقصد دی د بندګۍ څه عرض دی دینه خبر نه او کوتوي چې زه دا هر څه منم چې په دې پوهیږم دا هر څه منم چې دینه خبر یم واقف یم او بیا د الله صفت راخلی بل ورکه بیا د الله سره په صفاتو کې بل څوک برخدار ګرځي بیا د الله سره بل څوک شریک جوړي څومره غټ ظالم انسان څومره غټ ظالم بنده خپل پلس مرلي پلاټ کې ځان سره ورور شریک نه مانی خپل پلس مرلي پلاټ کې ځان سره پلان شریک نه مانی خپل پلس مرلي پلاټ کې ځان سره تروزو شریک نه مانی او بیا د الله سره په کائناتو کې بل څوک برخدار جوړي بیا د الله سره په دې نظام کې بل څوک شریک جوړي بیا د الله سره بل څوک متصرف جوړي بیا الله سره بل څوک د نفي د نقصان مالک جوړي او بیا د دې عقیده او نظریه لري چې الله خو هم کولای شي خو فلانه هم د سنه خالی نه دی الله خو هم کولای شي خو فلانه هم لګي دی کولای شي توبه خدایا ځان سره په لس روپو کې برخدار نه مني الله سره برخدار جوړي الله سره شریک جوړي د الله صفات راخلي مخلوق لور کې د الله صفات راخلي بندگانو لور کې هغه چې د الله د شان سره مناسب دي هغه چې الله کول ته اغرالی بندگانو لور کې بنده دا په ظلم کې مبتلا بنده دا په زیاتی کې مبتلا بنده دا د الله نه بغاوت کې مبتلا دا د الله د دین او د اسلام نه بغاوت ته دا د الله د احکاماتو نه بغاوت ته دا د الله د الہیت نه بغاوت ته دا د الله د قانون نه بغاوت ته دا د الله د حاکمیت نه بغاوت ته چې ته د الله صفات راخلې او ته د الله صفت بنده لور کې بنده ظلم کې بنده په ګناه کې مبتلا د الله د شان سره مناسب صفات الله لور کا الله په هر څه کې متصرف وګڼا د نفع د نقصان مالک د خیر او د شر مالک د ژوند او د مرګ مالک د رزق او د رزق ورکول او نه ورکول مالک د شپې را وصول او نه را وصول مالک د ورځې را وصول او نه را وصول مالک د دې هر څه مالک رونو یوازې یو الله دی او د دې الله سره بل څوک برخدار جوړ نه کوي ګورئ کو څوک برخدار په صفاتو کې وګرځو نو خسرت دنیا والآخره دنیا بد امتباشي آخرت بد امتباشي وای چې سکیږي نو الله یې کوي قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا من تکو خیر را رسیږي نو دام الله من لیکلی من تکو شر را رسیږي نو دام من الله لیکلی ولقدر خیره وشره من الله تعالی تا ته ایمان مجمل یاد دی تا ته ایمان مفصل یاد دی خو بدبختی دا چې د ایمان مجمل او د ایمان مفصل په تعریف معنی پوی نه دغه په معنا پوی نه دغه په مفهوم پوی نه دغه په مقصد پوی نه صرف په د الفاظو د ایمان مجمل صرف په د الفاظو د ایمان مفصل لزان پوی کړي خو معنا او مفهوم نزان خبر کا معنا او مفهوم دا د الله تندې بکته کیږي تا د پاره الله رکوع بکیږي تا د پاره الله تلاوت بکیږي تا د پاره الله نظر بکیږي تا د پاره الله خیرات بکیږي تا د پاره الله صدقې بکیږي تا د پاره الله حج بکیږي ستا د پاره الله زکات بکیږي ستا د پاره الله موز بکیږي ستا د پاره الله زما چې څومره عبادت دي زکه چې موږ په موس کې اقرار کوو التحیات لله والصلوات والطیبات الله زما عبادت بدنی ستا د پاره الله زما عبادت بدنی مالی ستا د پاره چې څه قسمه عبادت نو ټول دی الله د پاره دا د بندګۍ مفهوم او معنا ده